داسې و ځواک صاحب زه خو اول د خپلې خبرې خلاصې کړم که نه دې کې تا ټوله تشریح راځي ځواک صاحب ډېره بخښنه غواړم زه بیا ستاسو په بحث باندې ځوان نسل پکې ګډون وکړو بخصوص زنانو ته پکې وخت ورکړل سو نجونو ته پکې وخت ورکړل سو د مکاتبو په ارتباط د مشکلاتو په ارتباط په افغانستان کې د شته ستونزو په ارتباط خبرې وسوې مدني ټولنې راوغوښتل سوې ټول تقدیر سول ټول تقدیرنامې ورته ورکول سوې هغه خلکې چې په کلتوري برخه کې کار کړی کتابونه یې لیکلي د پښتو ادب برخه کې کار کړی په مجموع کې د افغانستان په ارزښتونو برخه کې کلونه زحمتونه ویستلي وو اته نفره راوغوښتل سول هغه تقدیر سول هغه تمجید سول هغه ته تقدیرنامې ورکول سوې ملي کلتور او هنري پروګرامونه پراته د شکه زموږ تاسو په محفلونو کې ستایل په مجموع کې د هغه څلور برخې لرو دلته یو بل چا یادونه وکړه چې ملي سرود نه و که نه ګوره زه به دا هم تاسو ته وښیم ګوره دا مستند فلم دی مکمل فلم موږ سره شته ده نه دا اوس دا عکسونه ښودل د عکسونو کې ته مثلا ماته په ګوته که څوک غږېدلي زه غواړم دا پوه شم چې څوک ابدالي صاحب مکمل په تاریخي برخه کې وغږېده او بالاخره د غازي امان الله خان یادونه یې وکړه د هغې مبارزې تشریح کړلې او ځوان نسل ته پوهاوی وکړه چې د ازادي څنګه واخیستل شوه زه غواړم چې د خپلې خبرې مکملې کړم بیا به سوالو ته راسو په اجازه مو نه خو تا ګوره پولاد صاحب محترم تا ویلې چې په دې خپرونه کې په دې غونډه کې د افغانستان په تاریخ خلکو غږېدل او دلته مشران سټیج ته پورته سول مثلا دا مشران چې تا نومونه دلته واخیسته یو دغه یو محترم نوم دې واخیسته د ده نه اخواته دوه دانې موږ د وطن وړې خویندې دي او دا باسم خان د پی ټي ایم مشر د باسم خان د پی ټي ایم مشر د سګر خپل د 15 دقیقې د ازادۍ په ارزښتونو باندې خبره ده وکړلې دا زمونږ بل مشر داسې نوم یې زما هېر سو سن یې ډېر ده فکر کوم خو دلته هغه ښکاري ځوان ښکاري ګیره یې کاله کړې پولاد صاحب محترم زه یوه پوښتنه لرم تاسو نه ډېره بښنه غواړم د خپرونه کې څو دقیقې یا څو ساعته په هغه باندې خلکو غږېدل د ازادۍ په ورځ باندې او څو ساعته موږ سندرو ته ګډېدلو ته کولی شې په دې باندې لږ وغږېږي متاسفانه هغه علمي بحثونه څوک په دغه ټیکټاکونو کې نه دي اچولي باید واچوي دا خلک یوازې هماغه ګډاګانې ټیکټاک اچولي فکر کوي چې ټول خلک ګډېدل په داسې حال کې چې شپږ مشرانو خبرې وکړې خپل هماغه سناتور صاحب خبرې وکړې هغه کانګرسمین فولاد صاحب وبخښئ باید ځواک صاحب ته وخت ورکړل سوی وای او زه په دې باندې واقعا غیمه فولاد صاحب دا د جشن یوه برخه ډېره مهمه برخه تیاتر ده ولې نه وه خو خیر دا ښه پیشنهاد دی په راتلونکي کې باید جوړه کړي چې ته به دا تمثیلی تیاتر باید وایي رښتیا دا بیخي لازمي ده ولې نه وه ولا یو دوه نجونې تقریبا 12 کلنه 14 کلنه راجېږي چې خبرې وکړې په خدای جړان ورته راغله خو خیر په هر تقدیر یوه بله پوښتنه هغه وکړه یو بله پوښتنه دغه برمل صاحب وکړه وایي عزیز پولاد وویلې چې موږ یعنې په ما یې رشخاند وو همالته وویلې مالک زما هیله دا ده چې موږ دویم ځلي خپله سیاسي ازادي واخلو هم دا اوس سیاسي ازادي موږ نه لرو خپل اقتصاد آزاده کړو خپل ټولنه آزاده کړو دغه زما هیله ده او په دې مې خبره وکړې عزت و ذلت د پروردګار په لاس کې د خلکو ما ته مې عزت راکوي ځواک صاحب ته مې عزت ورکوي کومه سندره چې ما ته مېرمن نغمې وویله په شروع کې وویل که هر هغه څوک افغانستان ارزښتونو ته کار وکړي هغه زه تقدیروم ولاو که پښتون یي که تاجک یي که هزاره یي که ازبک یي ګورئ ګران افغانانو په تېر 15 کالو کې بخصوص دغه طالبان چې حاکمه سول زما او ستا سوشل میډیا کې سال بیرغ توهینېده تاریخ توهینېده ارزښت توهینېده پښتانه په مجموع کې پښتانه د هغوی ژبه او ټول ارزښتونه توهینېدل اوس ماته یو لایف وښایه چې دا توهین وسي ټول مې سټاپ کړل تلویزیونونو کې مې سټاپ کړ دا زما یو لاسته راوړنه بل د ګوډ نه مې 9000 جلده کتابونه راټول کړ کتابتون مې وړیا جوړ کړ دا بله لاسته راوړنه 4 ګروپه لرم چې په هر ګروپ کې د 600 نه نیولې تر 1000 نفره پورې د نړۍ ګوډ نه لیکوالان شاعران څېړونکي او تحقیقوالان سپین ږیري او مشران او ځوانان مې راټول کړي دي او شپه ورځ د بګراوند تر شا کار کوو زحمتونه وباسو دا بله زما راسته راوړنه آنلاین مکتبونه مې جوړ کړي دي او بالاخره د افغان خویندو میندو ته کار کوو زحمت باسو دغسې نغمه جانې ولیدل ما نغمه جانه نه پېژندله راغله یوازې زه تشویق نه کوم ځوان نسل ته دا روحیه ورکړله چې وروره ګله که تاسو مثبت کار وکړئ زه تاسو تشویقوم نو په دغه سوشل میډیا کې چې عملي کار ونه کړو دا یوازې خبرې دا 15 کالو کې ولاکه یو هم داسې کم ځای نیولی
زه وایم مالي د صحنې تر شا باید کار وسي، ځوانان سره راټول سي، مشران سره راټول سي، دغه د افغانانو راټولول سي په دغه مجلس کې شوي. په خدای قسم د ډېر سخت کار ښاغلی ځواک صاحب 2 میاشتې د بیکګراوند تر شا کار وسو، دغه کانګرسمین راوستل سو، نور مشران راوستل سو، په مجموع کې ډېر یو ښه مثبت انځور نړیوالو ته وړاندې سو.